دا یو ورور سوال کړی دی، وی دا 9 روجې چې خلک دی د 10 ورځو کې نیسي د ذوالحجې دا اولنۍ 10 چې شروع کوم میاشت چې شروع کېدو ولا مستحب دا دی چې دغه 9 ورځې روجې خلک ونیسي. نو ما دا اورېدلي دي چې دا د دې دلاسه خلک نیسي چې اولنۍ ورځ په دې ورځ باندې الله آدم علیه السلام ته د هغه خطا معاف کړې وه، نو ځکه په اولنۍ ورځ په 2مه ورځ روژې ځکه نیسي ځکه چې د یونس علیه السلام دعا پکې قبوله شوې وه د مئی په خېټه کې. په 3مه ورځ روژې ځکه نیسي ځکه چې زکریا علیه السلام دعا قبوله شوې وه، الله ولې زوی ورکړو. نو دا صحیح دی او که نه؟ الجواب دغه 10 ورځې د دنیا غوره ورځې دي، افضل ایام الدنیا حدیث کې راځي. او صحیح حدیث دی په صحیح بخاري کې دی، ما العمل فی ایام افضل منها فی هذه، وی په دې ورځو کې چې نیک عمل څومره اجر لري دومره په نورو ورځو کې نه لري. یو صحابي رسول الله ولل جهاد، جهاد ولل جهاد، جهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. یو سړی ووتل الله په لار کې جهاد دپاره لاړ، مال یې ویوړو، نفس په خپله هم لاړ او هغه هر څه قربان کړو، دی غوره دی، صرف دی. نور په دې ورځو کې چې عمل څومره اجر لري دومره په نورو ورځو کې نه لري. او په دغه نیکو اعمالو کې روژه هم ده. بلکې واضح حدیث ته امام ابو داود رحمه الله راوړی دی، کان النبي صلی الله علیه وسلم یصوم 9 ذی الحجه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به 9 ورځې روژې نیوي، او بعض علما وایي دې معنی ده چې 9مه ورځ روژه به نیوه د عرفات ته، او دواړه صحیح دي. هر چې دغه خبره ده چې په اولنۍ ورځ د آدم علیه السلام دعا قبوله شوې وه، او په 2مه ورځ د زکریا علیه السلام دعا قبول، یونس علیه السلام، او په 3مه ورځ د زکریا، دا بعض روایتونو کې راغلي دي، خو ټول منګړت روایتونه دي، ټول موضوع روایتونه دروغ دي. ولې روژې نیسو موږ؟ ځکه چې نیک اعمال په دې ورځو کې څه دي؟ غوره دي، بس دا وجه ده. او بل دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به روژې نیوي، خو دغه خاص داسې نشته چې په دې ورځ دعا قبوله شوې د پلاني پیغمبر، او په دې ورځ د پلاني پیغمبر، او په دې ورځ د پلاني، دې باره کې صحیح روایتونه نشته. والله اعلم.